یو سړی د خپلې ښځې لا دغه ټچ او د هغه موبایل اخلي، دویم خاوند وله ولې نه کوي چې دغه موبایل وله اخلي؟ والله په دې خبره یقین وکړه چې د قیامت ورځ راشي ستا قدم به د ځای نه ونه خوځېږي چې څو پورې د دې خبرې جواب دې نه ورکړی چې دا مال مې په کوم ځای کې لګولی او د کوم ځای نه مې کسب کړی. بیا ډېره د خفګان خبره دا ده، یو مسلمان خپل نابالغه بچی ده، یو بچی ده چې داسې بچی چې هغه د هغه د اخلاقو د سمیدلو د ورانېدلو ټیم دی، د هغه د اخلاقو د صحیح کېدلو او د غلطېدلو ټیم دی. ته داسې بچي له په خپلو پیسو باندې دغه موبایل واخلي، والله د دې په ځای چې سیند ته ښکته واړچې قسم په الله په هغې به دومره مجرم نه شي لکه په دې خبره چې څومره مجرم شوی. بیا لا ډېره د بې حیایي خبره ده، یو سړی د خپلې ښځې لا دغه ټچ او د هغه موبایل اخلي، دویم خاوند وله ولې نه کوي چې دغه موبایل وله اخلي؟ دې خبرې یا دې لور د واده شوې نه ده او ته وله موبایل اخلي، تا ته په دې خبره پته نه ده چې نن په دنیا کې چې څومره بې حیایانې کېږي دا د دې په وجه باندې کېږي. ستانه به ستا رب تپوس کوي د الله دپاره ورکړه نه کې، د الله دپاره منع ولې نه کې چې دا کارونه ته کوې؟ ته چې دا څپېړه موبایل اخلي مثلا، دا د قیامت ورځ را روانه، والله دا د ګناه ذریعه ډېره ده او د نیکۍ ذریعه کمه ده. اکثر خلک په دې کې په ګناه کې اخته دي. دا خبره یاد ساته، د قیامت ورځ چې راشي دې ته خبرې ته سوچ وکړه، د چوت ایمان خاوند نه ستانه به ستا رب تپوس کوي چې دا مال تا په دې شي لګولی. د الله نبی خبره کوي ځینې چاله الله مال ورکړی دی پکې ګډوډ روان دی، ګډوډ د الله نه پکې نه یېرېږي، دا یې سوچ هم نشته چې په دې مال کې د رب العالمین په ما څه حق شته.